افغان پلاوی پر یو شمېر موضوعاتو د خبرو لپاره ایران ته ځي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی پر یو شمېر موضوعاتو د خبرو اترو لپاره ایران ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره کتلي دي. په دې کتنه کې امیر خان متقي ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي او غوښتنه وکړه چې د تجارت او ترانزیت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. دغه راز متقي په ایراني بانکونو کې د افغان تجارانو په پولي حسابونو باندې د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې او په دې برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې ورسره شریکې کړې دي. امیر خان متقي د ایران په زندانونو کې بندیانو د خلاصون او برخلیک د معلومېدو په تړاو او افغان حکومت ته د سپارلو په اړه هم خبرې کړې دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.